وایي که چیرې زه په متحده عربي اماراتو کې خپله د کار ویزه کینسل کړم نو آیا دا خبره به حقیقت ولري چې ماته تر 6 میاشتو پورې وخت راکول کیږي مطلب چې ویزه کینسل کړم نو هغې نه وروسته ماته 6 میاشتې وخت راکوی کیږي او که نه ګورئ دوستانو دا پوښتنه اکثره پوښتئ کیږي غواړم چې نن همدې باره کې تاسو ته پوره وضاحت درکړم مخکې له دې نه چې دې په اړه نور معلومات درکړم تاسو ته اول دغه 3 ویزې ښایم تاسو اول د وګورئ دغه ویزه د یو ملګري د کوم چې 13 په 8 تاریخ باندې کینسل شوې ده د دوبۍ ویزه د څومره وخت د ورکړی شوی دی 28 ورځې دا بل کس وګورئ د 13 تاریخ باندې خپله ویزه کینسل کړې ده د څومره وخت ورکړی شوی دی 23 ورځې او دغه بل کس وګورئ د هم په 13 تاریخ باندې خپله ویزه کینسل کړې ده خو دې ته څومره وخت ورکړی شوی دی 8 ورځې نو دا ولې داسې شوي دي دا فرق یې په څه کې دی چې یو ته 28 ورځې ورکوي کېږي بل ته 23 ورځې ورکوي کېږي او بل ته تر 50 ورځو پورې وخت ورکوي کېږي ګورئ دوستانو اول دا خبره حقیقت دی چې کوم څوک ویزه کینسل کړي هغې ته 6 میاشتې وخت ورکوي کېږي خو کومو کسانو ته مهمه پوښتنه دا ده چې هر چا ته ورکوي کېږي که مشخصو کسانو ته دلته دغه 6 میاشتې وخت دوستانو مشخصو کسانو ته ورکوي کېږي نه هر چا ته مشخص کسان لکه څوک کوم څوک چې به تاسو کې ګولډن یا 10 کلنه ویزه ولري ورپسې هغه کسان چې 15 کلنه یا ګرین ویزه ولري یا هغه مېرمنې چې طلاق اخیستی دی یا جلا شوي دي او ورسره هغه محصلین چې دوی خپل درسونه دلته مکمل کړي دي او هغه کارکوونکي کوم چې د هیومن ریسورس یا د معلوماتو وزارت په لیول 1 لیول 2 کټګوري کې راځي نو دا کسان که چیرې ویزه کینسل کړي نو دوی ته به تر 6 میاشتو پورې وخت ورکوي کېږي ورپسې هغه کارکوونکي چې د هیومن ریسورس یا معلوماتو وزارت په لیول 3 کټګوري کې راځي نو دوی ته 90 ورځې وخت ورکوي کېږي او هغه اوسیدونکي نارمل اوسیدونکي چې متحده عربي اماراتو کې اوسېږي که چیرې دوی ویزه کینسل کړي نو دوی ته تر 8 ورځو پورې وخت ورکوي کېږي او نارمل کم لیبر چې دي وړې مهنې چې دي نو دوی ته تر 10 ورځو پورې وخت ورکوي کېږي نو ما د خپلو هیوادوالو څخه ښه ده چې تاسو کې کم څوک ویزه کینسل کوي که ښې مهنې ولئ او که وړې مهنې ولئ نو زیاتره د امید یا د سوچ باندې مه کینسل کوئ چې ګواکې ماته به 90 ورځې 8 ورځې یا 6 میاشتې وخت راکړی شي بلکې کله چې ویزه کینسل کوئ نو کینسلیشن پرچه کې هغه وخت وګورئ چې تاسو ته څومره وخت درکړی شوی دی په هماغه وخت مطابق که څوک وطن ته په تاسو کې ځي وطن ته لاړ شئ او که وطن ته نه ځي په داخلي اماراتو کې کوم بل ځای ویزه ولګوئ هغه مخکې چې ما یادونه وکړه چې د معلوماتو وزارت سره په لیول 1 لیول 2 یا لیول 3 کې کسان چې کوم راغلي هغه ټول مسلکي کسان دي دوستانو داسې عادي کسان نه دي یا به هغې مهنې سي نو دغو کسانو ته تقریبا دومره وخت ورکوی کېږي خو بیا هم که په تاسو کې داسې څوک وي تاسو ته زه دغه څه نه وایم چې حتما به تاسو ته دومره وخت درکوی کېږي هغه سیستم پورې اړه لري چې څومره وخت یې درکوي نو حتما د کینسلیشن پرچه وګورئ چې تاسو ته په کینسلیشن پرچه کې څومره وخت درکړی شوی دی نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي د نور داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ مننه